من دو سوال داشتم. د اسلامي امارت ویاند مولوي ذبیح الله مجاهد د افغانستان 15 کلنې پراختیایي تګلارې په اړه وربلل سوي خبري کنفرانس پر مهال وایي اسلامي امارت په 15 برخو کې د دغه تګلارې پلي کولو سره به په هیواد کې د غوره خدمتونو پرمختګونو او متوازنې پراختیا لپاره هڅې وکړي. این سند شامل 3 رکن حکومتداری خوب و روابط بین المللی، امنیت و نظم عامه و اقتصاد و توسعه اجتماعی، 10 سکتور اقتصاد و امور زراعتی، منابع طبیعی و انرژی، مسکن و هماهنگی اجتماعی، ترانسپورت و مخابرات، تعلیم و تربیه دینی و اصلی و امور فرهنگی، صحت، مسئولیت اجتماعی و حفاظت محیط زیست و 15 برنامه اولویتی می باشد. د دغه پلان پلي کېدو چارو لګښتونه له داخلي بودیجې څخه ورکول کیږي. د ښاغلي مجاهد په خبره د مهال د صنعت برخه ښه روانه ده او د دغه پلان په عملي کېدو سره به افغانستان په ځانګړې توګه د صنعت په برخه کې ځانګړی ځای ولري. اقتصاد کشور بیش از زیاد است. یکی ما توجه به صنعت داخلی بکنیم و بیشتر منظمی را بسازیم. طبیعی است که یک انکشاف بسیار خوبی را ما شاهد خواهد بود 5 سال آینده. هم به سکتور خصوصی در بخش صنعت اقتصاد توجه بیشتر میشه و جا داده شده و هم در بخش حکومت وظیفه دارن حکومت بخش‌های اقتصادی و صنعتی توجه بسیار بیشتر را انجام بدن. این که خودش برای پلان ساخته میشه و استراتژی تعیین میشه، من حیث یک هدف مطرح میشه. ما امیدوار هستیم که نتیجه خوبی را بگیریم و در سالهای آینده افغانستان از لحاظ اقتصادی و صنعتی تغییر فوق‌العاده خوبی را خواهد داشت و ظرفیت اقتصادي کشور بالا خواهد. تر دې وروسته به د نظام ټولې ادارې د همدغې استراتیژي تر چتر لاندې خپلې پروژې او پروګرامونه مخ ته وړي. دا دی چې دغه استراتیژي د ټول نظام د فعالیتونو او د منابعو د توحید او تنظیم لپاره یو واحد چتر دی. له دې وروسته به هر اداره که هغه په لوړه کچه وي او هغه که په ټیټه کچه وي، هغه که د هیواد په یوه ډېره لرې پرته سیمه کې اوسیږي، هغه که د وزارت په کچه وي او د بل اماراتي ادارې په کچه وي، ټول فعالیتونه ټول ستراتیژیک پلانونه به د همدغه واحد تګلارې د همدغه واحد ستراتیژیک سند په چوکاټ کې تعریفوي او د هغې لپاره به کار کوي. د اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت له لوري د سیمهال د 15 کلن ستراتیژیک پلان خبرې کړي چې لا هم په هیواد کې سترې او کوچنۍ ټولګټې او اقتصادي پروژو چارې روانې او یا هم بشپړې سوي دي.